28 اپریل 1988 د الیونین ایرلاینز پرواز فلایټ 243 د هالویز انټرنیشنل ایرپورټ نه د هالیونول په لور والوته. دا سفر باید 2 ساعت نه هم کم وخت کې مکمل شوی وای. د دې الوتنې لپاره موسم بالکل صفا و او الوتکه د معمول مطابق بغیر د کومې ستونزې د ایرپورټ نه والوته. هر څه بالکل سم روان وو. الوتکې ته یوازې څو شېبې تېرې وې چې ناڅاپه د یو زوردار چاودنې سره ټول پلان ولړزېده. تر دې چې څوک څه دره کړي د هیکوي ټکان سره د فرست کلاس کاربن چت وښکېده او د پلان نه جدا شو. د مسافرو او د کیبن کریو لپاره دا یو ویرونکی حالت و. کله چې د سر د پاسه سپین اسمان ولیده نو د دوی د ژوند د خطر سره مخ شو. آیا دا الوتکه د ایمرجنسي لینډینګ کولو توان درلوده؟ د دې حادثاتو تفصیلاتو ته د رسیدو لپاره ویډیو تر پایه وګورئ. د بوینګ 737-200 الوتکه د الونا ایرلاینز ته په 1991 کال کې ورکړې شوې وه. تر اوسه یې ټول 15,000 ساعتونه الوت کړي وو، خو دا عموماً د لنډو سفرونو لپاره کارېده. همدا وجه وه چې دا الوتکه تقریباً 90,000 ځله ټیک اپ او لینډینګ کړی وو، چې دا د دې ټاکلي حد نه 3 چنده زیات وو. د حادثې په ورځ دا پلان 3 ځله د هالیون نه هلو ته تللی وو. د ایرپورټ کارکوونکو د الوتکې د دوران حالت معاینه کړې وه او دوی د رپورټ مطابق د الوتکې په تخکیني برخه یا بدن کې هیڅ ډول ستونزه نه وه. څه موده وړاندې الوتکې د خپل ټاکلي معاینې مطابق د بوینګ سروس بولټن رپورټ پاس کړی وو او دې معاینه هم د هیڅ ډول تخکیني خرابي ذکر نه و شوی. د الوتکې مشري 44 کلن کپتان رابرټ سچورمن ماسټر کوله. د 8500 ساعتونو د الوتکې تجربه یې درلوده. د کو پایلټ په توګه 34 کلن فرسټ افیسر میډلین ټومپکن دنده ترسره کوله چې د 3300 ساعتونو تجربه یې لرله. دواړه پایلټان د بوینګ 737 الوتکو د الوتنې مجموعه 10,000 ساعتونو تجربه درلوده. د نورو کریو ممبر سره د هغې ورځې پرواز کې د فلایټ اټینډنټ کلیربل لینسینګ هم موجود وو. ورو ورو مسافر الوتکې ته سپرېدل، خو د بورډینګ په وخت کې یو مسافر سترګې د الوتکې د بدن په یو کوچني درز ولګېدې. هغه لږ اندېښمن شو، خو دا سوچ یې وکړ چې شاید د ایرپورټ سټاف به د دې معلومات وي، نو چاته یې ونه ویل. ټول مسافر د الوتکې دننه کېناستل او ماسپښین 10 بجې د الوتکې د رول پروډیوسر عمل شروع شو. د ټیکس وینا تېرېدو وروسته تقریباً 1:25 فلایټ 243 د هیلو انټرنیشنل ایرپورټ نه والوته. د الوتکې د مسیر تعقیبولو پر مهال پایلټانو الوتکې ټاکلي لوړوالي ته ورسوله. د معمول مطابق د هر الوتکې په پیل کې تر څو الوتکه خپل ټاکلي الټیټیوډ ته نه وي رسېدلي، مسافرو ته د سیټ بیلټ تړلو تاکید کیږي. فلایټ 243 کې هم ټول مسافرو خپل سیټ بیلټ تړلی وو. د الوتکه لوړوالی 4,000 فوټو ته ورو ورو ورسېده. ناڅاپه په زوردار چاودنه وشوه او د فرست کلاس کیبن چت د الوتکې نه بیل شو. پایلټان د الوتکې کنټرول ساتي، خو کله چې شاته ګوري نو حیرانتیا نه یې ساه بنده شي. فرست کلاس دروازه او د کیپیټ ته د پایلټ چت بیخي وشکېده او کابین شالور ته خلاص اسمان ښکاره شو. د سختې کوپیټ چکټي هوا سره د الوتکې ټوټې دننه په هر لور الوتې. فرست کلاس کیبین کې ناست مسافر چې په سیټ بیلټ د مرګ سره مخ وو، یوازې وسیله خپلو څوکو ته ټینګ نیول شوي وو. د 300 میل ساعت چټکتیا سره هر څه الوتکې نه د باندې کش کېدل. د سخت ډپریشن له وجې د الوتکې چوپ اړخ یوه لویه برخه هم وشکېدله او د الوتکې نه جدا شوه. خوشبختانه د سیټ بیلټ سینګ د روښانه کېدو له امله ټول مسافرو د سیټ بیلټ تړلي وو چې هغوی ژوندي وژغوري. یو بله ایر هیسټس میشل هونډا هم د سخت هوا له وجې د کیبن فلور ته ولګېده، خو خوشبختانه هغې د یو مسافر څوکه ونیوله او د خپل ځان یې د الوتکې نه د باندې کش کېدو نه وژغورل. میشن هونډا د خپل ژوند د ژغورلو سره سره مسافرو ته ویل چې ځانونه آرام وساتي او خپلو څوکو ته کلک ونیسي. کوکپیټ دننه هیلپیټ څخه کوي چې کنټرول وساتي. پایلټ په سمدستي ډول خپل اکسیجن ماسک واغیستو او د الوتکې کنټرول ترلاسه کولو هڅه یې وکړه، خو زر یې درکړه چې کنټرول ناکامه شوي دي. الوتکه ورو ورو د دوی د کنټرول نه وتله، خو 4,000 فوټه په لوړوالي کې د ایر ټرانسپلنس او سختو ټکنالو له امله الوتکه خطرناک ډول سره لړزېدله.
کیپن ډیبریشن او پلان تیز رفتار د مسافرو دپاره د ساه اخیستل مشکل کړي وو. معمولا د داسې حالت لپاره د الوتکې د چت نه اکسیجن ماسک راځي، خو دلته خو چت بیخي ورک و، هوا ډیره تیزه وه، اکسیجن نشت و او هره شیبه د مرګ خطر موجود و. د ریډیو په بیړه د الوتکې فرسټ افیسر ته واوړېده ترڅو ایمرجنسي فریکونسي ته تماس ونیسي. د هغه د مینیو ایرپورټ ته د اضطراري ناستې غوښتنه وکړي، خو د کوکپیټ دننه دومره زیات شور و چې د هول او ټي سي کنټرول ته هیڅ هم نه اورېدل کېده. د کوکپیټ دننه دومره شور و چې پایلټانو هم د یو بل خبرې نه اورېدې. دوی یوازې د لاسونو له لارې د یو بل سره اشاره کوله. پایلټانو فیصله وکړه چې الوتکه باید زر تر زره ښکته کړي ترڅو د اکسیجن کمښت او د فشار له امله د ټولو مسافرو ژوند وژغورل شي. الوتکه 4000 فوټه فی دقیقې سرعت سره ښکته راتله، په داسې حال کې چې عادي مسافر وړونکې الوتکه یوازې 3000 فوټه فی دقیقې راکوزیږي. پایلټان پوهېدل که الوتکه یې زر تر زره راکوزه نه کړه د اکسیجن نشتون سره به ټول مسافر مړه شي. دا د ژوند او مرګ ترمنځ یوه شیبه وه چې د الوتکې چټک راښکته کول یې یوازې انتخاب و. 4000 فوټه ته په رسېدو خوشبختانه پایلټان د مینیون ایرپورټ ایمرجنسي سروس سنټر سره تماس نیولو کې بریالي شول. پایلټان سمدلاسه ایمرجنسي لینډینګ لپاره د ایرپورټ کنټرول ټاور ته معلومات ورکړل او هغوی ته یې ویل چې د ایمبولانس او ریپایر بریګیډ د چمتو وساتي. په الوتکه کې اکسیجن کم شوی و او د فرسټ کلاس کاربن مسافرو ته ساه اخیستل نور هم سخت شوي وو. خو لکه څنګه چې الوتکه 1000 فوټه ته راښکته شوه د الوتکې سرعت کم شو او د مسافرو ته لږ اکسیجن برابر شو. پایلټان الوتکه د رنوې په لور راوستله، خو د سرعت د کمېدو سره الوتکه کنټرول نه ووتله. 195 میل فی ساعت سرعت ته په رسېدو الوتکه د لړزېدو او پایلټان ته احساس وشو چې که یې کنټرول ترلاسه ونه کړ نو دا به سقوط وکړي. پایلټانو فیصله وکړه چې الوتکه دې په لوړ ساعت کې کېنوي ځکه چې دا د سقوط نه غوره انتخاب و. لینډینګ ګیر فیلیر بحران لا هم زیات شو. کیپټن خپل فرسټ افیسر ټام پیک ته ووی چې لینډینګ ګیر ښکته کړي، خو کله چې ګرین نوب ښکته شو پر لینډینګ ګیر دپاره ګرین لایټ روښانه نه شو. دا معنی چې لینډینګ ګیر سم نه و ښکته شوی. معمولا پایلټان د کیکپیټ کیمرې نه ګوري چې لینډینګ ګیر ښکته شوی که نه، خو بدبختانه دا کیمره هم ناکامه شوه. پایلټان د دې معلومولو لپاره هیڅ لاره نه لرله چې آیا فرنټ لینډینګ ګیر به ښکته شوی وي او که نه. کیپټن نور د انتظار حوصله نه لرله او لینډینګ فیصله یې وکړه چې الوتکه به لینډینګ کوي. که فرنټ لینډینګ ګیر ښکته شوی نه وای نو د دې چټک سپیډ سره رنوې ته د راتلو امکان صفر و او الوتکه به حتمي کړی شوې وای. خو پایلټانو ته بله چاره نه وه، دوی باید الوتکه ښکته کړې وای که نه نو د اکسیجن کمښت، فشار او تیلو ختمېدو له امله به هر څه ختم شوي وای. د سیسټم د خرابۍ له امله کنټرول پینل ګرین لایټ نه ښودلو، خو امکان دا و چې لینډینګ ګیر نورمال ښکته شوی وای. 14 دقیقې د هوایي چاودنې وروسته الوتکه 10 فوټه څخه د رنوې سطحې ته نږدې شوې وه. د الوتکې ټایرونه د رنوې سره ټچ شول. الوتکه رنوې باندې څو متره مخکې لاړه او بیا په حیرانوونکې توګه سیف سټاپ شوه. په ایرپورټ کنټرول روم کې ناس هیڅ یو کس دا باور نشو کولی چې دومره سخت زیانمن شوې الوتکه څنګه سیف لینډینګ کولی شي. خو لکه څنګه چې وایي چا چې تقدیر وژغوره هغه به بل هیڅوک نشي وژلی. الوتکه کې 98 مسافر وو چې له دې څخه 65 کسانو ته ټپونه رسېدلي وو او 8 شدید ټپیان وو. ایر هوسټس کلیریبل لیسنګ بدبختانه د چاودنې له امله الوتکې نه غورځېدلي وو، د هغې بدن هیڅکله ونه شو موندلی. الوتکه دومره زیاته زیانمنه شوې وه چې د بیا جوړولو امکان یې نه و. دا حادثه دومره خطرناکه او حیرونکې وه چې د څو ساعتو دننه دا خبر ټولې نړۍ ته خپور شو او د دې انویسټیګیشن سمدلاسه پیل شو. د پایلټانو تر ټولو مهمه پوښتنه دا وه چې یوه درنه الوتکه څنګه د الوتنې پر مهال د چت له لاسه ورکولو باوجود د صکوک څخه وژغورل شوه. د تحقیقاتو پر مهال یو مسافر وی چې د بورډینګ ټایم پر مهال یې د الوتکې دیوال کې یو کریک لیدلی و چې چا ورته پام نه و کړی. هم د دې کریک له وجې نه دومره غټه حادثه رامخته شوه. په همدې سره زموږ ویډیو پای ته ورسېده. امید کوم چې تاسو به خوښه شوي وي. که خوښه شوي مو وي ضرور یې لایک کړئ، کمنټ وکړئ ښایسته غوندې، او هغې سره که په چینل نوي یاست چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. انشاءالله په ډېر زر وخت کې به تاسو ته د دې نه ښه ویډیو راوړم. اوس ماته راکړئ اجازت. د لوی الله په امان.